لیکن کم خاون چې د خپل خزه حق خادا کوي لیکن خزه نافرمانی کوي د دې خزه منځ اړول قبليږي نه. الله هغه زنانه ته ګوري نه چې کوم زنانه د خپل خاون شکر نه ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم خلق دی داغی منز دار سرون نبر نزی یعنی قبلی کی نا اللہ قبلینا عبد ابق من موالیه حتی یرجع، یا غلام دے چی خپل مالک نو تختی خپل مالکان نا سو پر بیرتا واپس شوی نئی، وامرات عصت زوجها حتی ترجع، او هغه زنانا چې خپل خاوند نه فرمانی کوي څو پورې چې بیرته رجوع خپل خاوند ته نه کړي هغه پورې د دې زنانه منځ نه قبليږي. اصل خطه پورته کیږي نه چې خاوند ته خبره خاوند چې کوم دی هغه هم ورې بدمعشي نه کوي چې غیر شرعي طریقې سره داینه مطالبات کوي، داغي حق پزان نه مني خپل حق مني دغه هم نه کوي. لیکن کم خاوند چې خپل خزه حق خادا کوي لیکن خزه نافرمانی کوي د دې خزه منځ اړول قبليږي نه، بر نزي د سر نه بره هغه نزي. امام حاکم المستدرک کې نقل کړی شیخ البانی رحمه الله سلسله الحدیث صحیح کې د حدیث نقل کړی، بلکې یو روایت کې دي لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها، الله هغه زنانه ته ګوري نه چې کوم زنانه د خپل خاوند شکر نه ادا کوي، وهي لا تستغني عنه، حال دار چې د خاوند بغیر د دې جنم نه تیریږي. هغه ښځې ته الله سړي به د ګوري نه چې د خاوند نافرماني کوي